ځای پر ځای کښېنستل کومې ستونزې درته پیښوي. یوې څېړنې خبر ورکړی هغه ماشومان چې د ورځې په ساعتونو بې خوځښته او ناست وي د نوي ځوانۍ پړاو کې په ژور خفګان اخته کیږي. د ډیلی میل په حواله د یوې نوې څېړنې پایلې ښیي چې نوي ځوانان په ساعتونو بې حرکته یو ځای کښېني امکان لري چې په ځوانۍ کې په ژور خفګان اخته سي. څېړونکو د 2000 ځوانانو تر ارزونې وروسته ومونده چې هر یو ساعت کښېناستل د پام وړ ژور خفګان زیاتوي او روح او سلامتیا ته نه جبرانېدونکي زیانونه لري. څېړونکو د 12 او 14 کلونو ترمنځ 4200 ځوانان تر څار لاندې ونیول او وروسته په پوخ عمر کې د هغوی رواني حالت وپوښتي او په پایله کې څرګنده شوه چې ژور خفګان او د روان اختلال د هغو برخه ده چې له فزیکي فعالیته لرې وه. د بریسټول پوهنتون د دې څېړنې کارپوهان ټینګار کوي چې د ژور خفګان سربیره ډېر کښېناستل د 15 جدي او خطرناکو ناروغیو ګواښ زیاتوي ځکه خوځښت او پلی تګ د پروتینونو، جینونو او نورو سیستمونو د بنظم او سمون راز دی چې د ناروغۍ احتمال ټیټوي. نوښتونه په ځوانانو کې د ورزش کولو لامل ګرځي، مګر موندنې ښیي چې سپک فعالیتونو ته هم باید پاملرنه وشي.